دا د مزار شریف ښار د کارتي آریانا سیمه ده چې د ښاروالۍ لخوا دغه پروژه د جوړولو او پلي کولو په حال کې ده. د دې پروژې د څارنې د مسؤل په وینا د پروژې ټولې تخنیکي چارې په سمه توګه روانې دي او کارونه د مسئولین لخوا مثبت و ارزول شول. کار ما مطابق نقشه های منظور شده و بیکیو یا بل احجام پروژه کار تا الحال الحمدلله پیش رفته و از لحاظ کیفیت ما زیاد کوشش داریم، کوشش شبانه روزی داریم که کارهای ما در پهلوی از این که به اسرع وقت باید تمام شود، به کیفیت مطلوب باید تمام شود. دیگه الحمدلله کیفیت کار ما خیلی خوب است. همدارنګه د پروژې د جوړولو مسؤل وویل چې د دې پروژې جوړولو چارې 80% مخته تللي او ټول معیارونه یې ورته په پام کې نیولي دي. کار ما تقریبا به 70% پیش رفته و طول 2000 متر جویچه های زیر ما ریخت کردیم و اکنون 4 سرک کندنکاری، 3 سرکش خلاص شده و سرک 4م کندنکاری جریان داره و در 1 سرک گلیدرکاری جریان داره. دیگه کار ما تقریبا 70-75% پیش رفت. انشاءالله الرحمن به مدت 25 الی 1 ماه به بهره برداری سپرده میشه. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ په روان کال کې 40 پراختیایي پروژې پلي کړي او تمه ده چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به دغه ټولې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.